د کتاب ټوله خلاصه ټول کیریکټرز هغه تاسو ته شهزاد وړاندې کړل. ما دا کتاب یو ځل نه دوه ځل لوستی دی، نو د مروت صاحب چې کوم تمهید ایښی و زه د هغې نه ډېر دور و دراز یم او زه په کتاب بلکل د سره خبره نه کوم تر کومې چې هغه ما لوستی نه وي او دا مې دوه وارې لوستی دی. نو زه د عزیز الله کاروان په حواله باندې دا ویل غواړم چې 3 کاله وشو سکوت شوی دی او په امریکا کې ناس خلک د دې سکوت په حواله باندې متعددې لیکنې کوي، په هغه لیکنو باندې هم ډالرې ګټي او افغان انټلیجنس شیه تر دې دمه داسې یو زه به ورته بېحسي ووایم په ډېرې بخښنې سره د ډېره سوخته به ورته بېحسي ووایم چې ریاست سکوت په اول ځل نه په سویم ځل شوی دی او څوک دا نه وایي چې یاره ریاست مات شوی دی، ولس مات شوی دی او دا هغه ځای دی په کوم ځای کې چې مونږ ناست یو چې کله د دوحې مذاکرات کېدل لا موجودو د مروت صاحب موجودو او اسفندیار خان دا خبره وکړه چې په دې مذاکراتو کې تر ټولو لوی کمود دا دی چې د ولس مشر نمایندګي او د ریاست نمایندګي په دې کې نشته دی. نو د هغه بیان په رڼا کې دلته سیمینار جوړ شو، په هغې کې خادم صاحب دی او د رانا صاحب دی او ډېرو خلکو په دې حواله باندې خبره کړې وه چې یاره د دوحې د مذاکراتو کم پړاوونه روان دي چې د هغې په دې کتاب کې هم ذکر شته، په دې باندې د افغان ولس د افغان انټلیجنس شیه او د افغان ډایسپورا له خوا نه خبره کول پکار دی. زه په ډېر سوخت سره دا خبره کوم چې نه هغه وخت شوه سوای د باچا خان مرکز نه او د دې څېړنیز مرکز نه او نه تر دې دمه یو داسې آواز ما واورېده چې هغه ما هم د ځان سره اوچت کي او د دې غمیزې کم قرضونه چې دي هغه هم تر څه حده اډرس کي. نو دا د ډېر لوی اعتراف وړ دی کاروان چې دی یو نه دا دویم ناول دی چې د تیرو 20 کلونو د ناتار کم اخیری ورځې شپې دي په هغې کې کم هجرت دی، واړه ماشومان، خاندانونه، رشتې، زمونږ وسایل، یو چور تالان دی، د هغې نه خلک څنګه متاثره کیږي په هغې باندې نه صرف خبره کوي بلکې دویم کتاب د ناول په شکل کې مخې ته راوړي. نو دا د ډېر لوی اعتراف خبره ده. بله خبره دا ده چې مخکې د د کتاب د مخکتنې په باب له ما ویلي وو چې د تاریخي ناول جواز څه دی. تاریخ هم څیزونه لیکي د تیر شوي واقعاتو یا د حال یا د مستقبل په باره کې او صحافت هم دا کار کوي، خبریالان هم دا کار کوي. نو تاریخي ناول څه جواز لري؟ د هغې جواز دا دی په لنډو ټکو کې ستاسو د وړاندې وایم چې کله هم صحافت یوه بیانیه مخې ته راوړي یا تاریخ یوه بیانیه مخې ته راوړي نو هغه د یوې فاصلې نه څیزونو ته ګوري. بله خبره دا وي چې د هغه په شعور او په لاشعور باندې دربار، مقتدره، سیمه ییز سیاست او بیا نور ډېر داسې عناصر وي چې هغه چې کوم د یو فاصلې نه خبره کیږي په تاریخ کې یا په خبریالۍ کې د هغې شکل ډېر زیات بدل کی. د تاریخي ناول کمال دا وي چې دا د یو معروض صورتحال د دننه نه بیانوي او دا د دې تر ټولو غټ جواز دی. په تمامي سیاسي شخړو کې، تمامي سیاسي معروضونو کې د ناول صنف یا د ناول کتابونو د ناول تاریخواله چې کوم کردار ادا کړی دی هغه خبریالی یا هغه تاریخ نه دی ادا کړی بلکې اوس خو تر دې دمه هم خبره را رسېدلې ده چې د کرایې ناول نګاران او د کرایې درباري لیکوالان هم مقتدره په کرایه باندې اخلي او هغوی دا یو ساحه هم پلیته کول غواړي. نو دا د ډېر غټ ویاړ خبره ده چې د یو مبتلا بهي په حیثیت باندې لیکوال په دې تیرو 20 کلونو باندې خبره کوي، نه صرف خبره کوي بلکې
د ده یو کمال دا هم دی چې دی په خپله مبتلا بیهی دی بیا عیني شاهد دی نو ډیر څیزونه د ډیرو جزئیاتو سره ښه بیانوي. بل د کیسې د بوړلو په حواله باندې د کې ډیر لوی صلاحیت دی چې کیسه دی څنګه ډرامه کوي او څنګه فلمي کوي. نو زه په دې ته مثبت ګورم چې د پاپولیزم کې یو عنصر دی چې یو څیز څومره ډېر سټایلش وي فلمي وي او په هغې کې دروغجنه ډرامه وي نو هغه هم دا خلک د ځان سره رانیسي او د هغې په بنیاد باندې دا د ټیکټیک وي د هغه ټیکټیک په بنیاد باندې نور خوراک بیا دی هغې ته ورکوي. نو کیدی شي چې جوور لوستوال ته په دې کې دا یوه خبره هم راشي چې یاره دی کې فلمي سټایل ډېر زیات دی یا ډرامه پکې ډېره زیاته ده خو دا څیزونه کیدی شي چې لیکوال په شعوري توګه کړي وي د پاپولیزم چې کم عنصر دی د هغې د کور کولو دپاره یې کړي وي. بیا زه دا کمې خبرې ته چې مې ډومبه کې اشاره وکړه یو کتاب لنډو مودو کې لیکلی شوی دی د ریټرن آف طالبان ډېر مشهور دی. حسن عباس یو پاکستانی امریکن اسکالر دی. دا بیا وایم یو پاکستانی امریکن سکالر دی نو تاسو بیا نور پوهیږئ. هغه د ریټرن آف طالبان کتاب ډیر زیات مشهور شو. ما خیال دی سبا په جرنالیزم ډپارټمنټ کې دا پېښور سرکل والا هم دغه کوي ناسته کوي غونډه کوي. هغه کتاب ما لوستلو په هغې کې ما ته یو سرک میلاو شو داسې په غیر شعوري طور ما دا محسوسه کا چې په سکوت کې تمامی چې کم کردار دی یا تمامی کما کمزوری چې دا هغه د اشرف غني ده او چې څه هم کمزوری ده نو هغه د اشرف غني په غاړه کې ورچولې ده. بیا دا یوه بیانیه چې یاره د اشرف غني کم ټیم و هغه ډېر زیات کرپټ و او هغه کرپشن په بنیاد باندې هغوی ونه کړی شول چې یو فکسینګ فیل سټیټ چې کومه دعوا د کواتر په بنیاد باندې اشرف غني کړې وه هغه ته دا پته نه لګېده چې هاو افغانستان ورکس افغانستان څنګه خپل ثبات یا خپل دوام جاری ساتي دا هغه ته پته ونه لګېده. نو په دې کې بیا دې یوه بل بیانیه مخې ته راوړي هغه دا وایي چې یاره دا 20 کاله کې چې طالبان په دغه کې نه وو په حکومت کې نه وو نو دوی په ځان باندې ډېره خواري کړې ده د دوی د عمل نه مخکې هم خلک چې کوم دی مطمئن او په دې دوران کې دوی سیاست هم زده کړی دی او په دې دوران کې چې کوم دی دوی ځان د ولس بیانیې جوړولو یو ډېر شعوري کوشش کړی دی او دا د دوی د کامیابۍ راز دی. زه په ډېر واجب احترام د دې ټولو خبرو سره ډېر ښکاره او شدید اختلاف لرم. د دې خبرې کولو باندې دی مونږه په هغه دغه باندې په هغه هتیار باندې دوباره وهي چې یاره اوسنی راغلی حاکم دا صاحب کردار دی او دا چې کوم سکوت وشو دا صاحب کردار نو دا یو قسمه غیر شعوري یو څیز چې کوم دی هغه مخې ته راځي. دغه بیانیه په دې ساحه کې که تاسو ګورئ نو زمونږ د پاکستان تحریک انصاف لخوا نه هم د کرپشن په بنیاد باندې یوه سیاسي هوا چې کومه جوړه شوې ده او د هغې کوم حقیقت دی 10 کلونه وشو نو هغه ستاسو تر مخه ده چې ویلي کېږي څه او خرڅولی کېږي څه دا یو په دې باندې پوهېدل ډېر زیات لازم دی. نو په دې کتاب کې د دې یو کوشش شوی دی چې زه ګڼم چې د اشرف غني په حواله باندې د سکوت په بابله لږه شانتې کمزوري ښکاري چې څنګه د جمهوریت په حق کې خبره کېدی شوه نو هغه عمره په رسا او تیره غږ باندې نه ده شوې. زه دا وایم چې که د رښتیاو تلل شي د حسن عباس په کتاب کې چې کومه بیانیه ده د ریټرن آف طالبان او په دې کتاب کې که یو جوور لوستوال خبره کوي نو زما په نیز باندې دا د هغې نه زیات زورور دی. د هغې وجه دا ده چې
دی د دې څیزونو مبتلا به دی، په خپله ښکار دی او دی د انټرنل په ډومبه کې چې څنګه ما ووي د ډېر دننه نه یوه خبره کول غواړي. نو دا البته کمزوري داسې یوه شوې ده چې دا په دې باندې ډېر لیکونه شوي دي چې دا په سکوت کې کومه رویه د اشرف غني وه د دې لاملونه څه زیاتره خلک عمومي هغه ګناهګار ګرځوي او د دې ګناهګار ګرځولو لپاره دلیل څه وایي چې یاره هغه چې کوم دی نو دغه غیرت ونه کو او ما هغه زړه کیسه چې بیا مو په هغه خبره باندې ووهي. نو دا دلیل چې کوم دی زه خپل ځاني د دې سره دغه نه کوم بلکې د جنګ نه کول او یا د هغه وطن پرېښودل هغې ته په یو بل نظر باندې ګورم. زه ورته تیښته نه وایم، سیاست ورته وایم. هغه ډېر سیاسي داسې اعمال کړي دي چې هغه په ولس کې د بېغیرتۍ تر حده پورې په هغې پروپیګنډه شوې ده. خو زه دا ویل غواړم که هغه جی ایچ کیو ته هم تللی دی نو د هغې په شا باندې د اوسني وخت تقاضا سیاست و او مونږ لا په سیاست باندې باوري اوسېدل وو. هغه سیاست باندې باوري اوسېدل هغه ونه کړي شو، د هغه سره ولس نه مخکې ولاړ و نه رستو ولاړ و او د اشرف غني سره د افغان حکومت یا په سیمه کې د نیټو د پوځونو چې کوم تعلق و په هغې کې هغه په یو ډېره غټه تیاره کې هم ساتلی شوی و او د هغه تیاره ادراک هغه ته پخپله و. دا نه ده چې نو زه په بخښنې سره دې خبرې سره هم اتفاق لرم چې هغه تر اخره پورې د هغوی په دغه تیاره باندې پوهه نه و. پوهه و مسله دا وه چې په دې ټولنه کې چې هغه قبایلي ټولنه وه او په هغه قبایلي ټولنه کې د ټول ټاکنو یا د ولس د رایې د احترام هغه صورتحال نه و کوم صورتحال چې په یو عمومي ټولنه کې وي یا په غیر قبایلي ټولنه کې وي. نو تر دا چې کوم موجوده حالات دي یا په سکوت باندې کوم قسمه خبره کول پکار دي، بدبختانه هغه رنګې خبره هغه زما تر نظره خو نه ده تیره شوې. زه صرف یو بله خبره کول غواړم، هغه دا چې په دې کتاب کې بنیادی سټرکچرل چې کوم ارګنایزیشنل څیزونه دي یا جزوي څیزونه دي هغې ته ډیره اشاره شوې ده. ما دا یوه توقع هم لرله چې په دې کتاب کې به په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو د نشتون په باب له هم خامخا خبره وي، خو دا خبره په دې کې نشته دی چې زه دا یو مطلب کمزوري ګڼم چې د سیاسي ګوندونو نشتون باندې باید دې لیکوال خبره کړې وی ځکه د دې عنصر نه ډېر زیات واقف دی. که چېرې دا څیزونه وې نو بیا به کم از کم دې ته چا غاړه ایښودې وه چې یاره زه دې مړ شم خو د وطن سره د خیانت ونه کم یا د وطن د روښانه مستقبل دپاره لکه د باچا خان د په شلګونو کلونه په زندان کې تیر کم، خو زما راتلونکي نسل به څه ناڅه لاسته راوړنه وکړی شي. په سویم بار د سکوت سره زه حیران یم چې ولې داسې قسمه خلک مخې ته نه راځي چې هغه ووایي د خپل سر نه خو اسیم تیر یو په نورو شکلونو، خو د سیاست دپاره تیر شو، زه دې په زندان شم، زه دې په دار شم، خو ما سره د یو داسې سیاست یا یو داسې ګون یا یو داسې تسلسل وي چې هغه زما د افغانستان د ثبات دپاره د کوم مطلوبه سیاست یا غوښتونکي سیاست دی چې د هغې ورکړه پوره کړی شي. نو دا یو کمود په دې کې راځي. په دې ناول کې باید په دې باندې غټه خبره شوې وي. بله په دې کتاب کې د داعش په حواله باندې یوه خبره په ډېر عمومي انداز کې شوې ده. دا د کاري جمعګل کردار چې کوم دی د دې په دې بوڼلو دوران کې د یو ډیر ذمہوار کردار د خولې نه دا خبره را مخې ته راځي. دا خبره مخې ته راځي چې داعش مایش نشته، دا خو ټوله زمونږ انټرنل ډرامه ده او کله مونږ د داعش نوم د دې دپاره راوړو او کله د دې دپاره راوړو. په ډېره بخښنه سره زه د دې خبرې سره اختلاف لرم. د داعش په نشتون باندې داسې ده
دا یو داسې خبره ده په اوس وخت کې لکه څنګه چې خلک د پروپیګنډې یا د پاپولیزم په مد کې په 9/11 باندې خبره کوي یا د اسامه پښتون باندې داسې قسمه خبرې کوي چې هغه وي اساطیر او خلک په هغې باندې ډېر زیات یوه کیسه کوي. نو دا د داعش په حواله باندې هم دا یوه کیسه چې کوم ده نو هغه کمزورې ده په دې ناول کې. بل د 5مې صوبې د نوم دپاره ما دا ګڼل خبره خو پې تفصیلي وشوه چې یو ډېره مضبوطه بیانیه به په د کردارونو په منځ کې په سیاق کې راغلي وي نو بیا به د 5مې صوبې خبره مخې ته راځي. خو هغه د 5مې صوبې خبره صرف د سکوت نه بعد د چایو په پیالۍ باندې د شوې یوې تبصرې نظر کړی شوې ده. نو دا د دې ځای د خلکو دپاره چې کوم په دې جنګ کې مبتلا به دي د هغوی دپاره خو دا یو سنس جوړوي. خو آوټسایډرز چې کله دا کتاب وایي نو هغه ته به دا یو تاثر ملاویږي چې یاره دا د 5مې صوبې خبره په دې کتاب نوم هم دی یو ډېر غټ دغه دی د هغې دپاره صرف دغه یو واقعه چې هغه په دې ټیم کې وه بیا به هغوی ته 3 کاله بعد چونکې دا کتاب چاپ کیږي هغوی ته دا یو سوال هم راپېښیږي چې د کرښې هغه غاړه کوم حاکم دی د هغه اوس د پاکستان د ریاست سره څه قسمه صورتحال دی که چرې دا پلی بارګیننګ وی نو بیا خو دا اوس چې کوم صورتحال دی 3 کاله پس باید داسې نه وی. پاتې شوه د بهرني لاسونو خبره نو بهرني لاسونه خو د کرښې هغه غاړه چې کوم حاکم دی یا د کرښې دې غاړه چې کوم د هغه حاکمانو ملګری دی د هغوی سره د بهرني قوتونو رویه چې کوم ده هغه تقریبا یو شانتې ده. نو په دې حواله باندې زه ګڼم چې په سیاسي تاریخواله باندې په کتاب کې دغه کموتونه چې کوم دی هغه هم شته. یو څیز بل بیانوم چې تاریخي ناول کله لیکلی کیږي د دې په باب له نړیواله رویه دا ده چې د معروض مطابق د کردارونو نومونه د فرضي وي خو په کم ځمکه په کم مکان کې چې دا سیز لیکلی کیږي نو د هغې د عهدهدارو نومونه د اصلي وي او داسې ډېر مثالونه شته که اصلي نه وي نو بیا د په هغه نوم کې چې کوم د عهدهدار د کردار دپاره د خوښۍ داسې یوه واضحه صریح اشاره وي چې لوستونکي په هغې باندې پوهېږي چې دا د عهدهدار دار دی. دا په دې پیټرن باندې دا ناول بالکل ټیک ټاک دی چې دی کې د عهدهدار نوم په خپل نوم باندې دی او د کردارونو نومونه د معروض مطابق فرضي دي. صرف دا یو کردار د جمعه ګل ذکر چې د وکړو دا ډېر انټرسټینګ دی او دا کردار کیدی شي د په ذهن کې څوک عهدهدار وي دا داسې نه وه. هغه عهدهدار نوم زما په خیال باندې لږ واضح پکار و ځکه جمعه ګل داسې یو نوم دی چې د هغې نه د هغه عهدهدار ځکه داسې قسمه خلک هم په افغانستان کې ډېر زیات وو چې هغه د ولس دپاره د امارت ملګري وو خو هغه د امارت ملګري نه وو بلکې هغه یا د کویټې د شورا نه مجبوره وو یا د کویټې د شورا د مجبورۍ نه علاوه نورې دروني مجبورۍ وې د هغه یا زمونږ د ټولنیزې مجبورۍ وې د هغه. نو دغه یو کردار په باره کې لږ شانتې په دې پیمانه باندې چې ما دا کله لوستو نو ما ډېر سوچ وکړو چې د جمعه ګل په نوم کې د کم عهدهدار درک هغه زه وکړم خو هغه مطلب ما را پیدا نه کړی شو کیدی شي د ده ورته خیال نه و خو آینده دپاره که داسې د کم عهدهدار کردار هغه د ناول برخه کیږي نو یو صریح نوم ورکول غواړي چې هغې نه لوستونکي ته یا جوور لوستونکي ته یا رستو څېړنکار ته یوه اسانه دغه وشي اندازه وشي. بل دی چونکې په خپله طبیب نه دی د ډاکټرانو خبرې ډېرې زیاتې راغښتې دي. ما د ډاکټر محسوسه و چې دی پکې خامخا څه کیسه کوي خو ده ونه که دلته کې په دې 10مه پاڼه باندې د سټیټسکوپ په باره کې د ډاکټر او ډاکټره د دې یوه مکالمه کیږي که نه نو دا دغه چې دی دا سمسور دی که نه که زرین دی او دا سمسور چې دی نو دی د خپلې ملګرې سره فیض النساء نوم یې ډېر شاته بیا راځي د مردان
عنایت الله کاکا نو دی په ځان باندې څه چل وکړي نو د په دې لسمه پاڼه باندې دا یو څو ټکي لیکلي دا وایم ځکه چې لکه سټډي سرکل کې د کتاب نه خامخا زه فرض ګڼم چې څه ولوستی شي که دا نه نو دا بیا سټډي سرکل نه صرف خبره وي نو زه دا وایم او دلته ماته جول محسوسیږي اگر چې زه ډاکټر نه یم ډاکټر به تصدیق کوي چې دا څه کیسه ده ښه سمسوره خوا دې خوا وکتل څوک نه و په زړه یې لاس کېښود ځان یې بیخي مړ پړ کړو په زوره زوره یې ساه اخیستل پیل کړل په څوکۍ سملاستو ویل ډاکټر یې په رښتیا مې په زړه درد شو یې وکړل او سترګې یې پټې کړې ډاکټره وارخطا شوه په بیړه یې د سټیسکوپ غوږونو کې کېښودی او د سمسور په زړه یې وګرځولو سمسور ساه ودروله ډاکټره حیرانه شوه بیا یې د سمسور په زړه سټیټسکوپ ګرځولو لاس یې ونیول شو ډاکټره لاس ته متوجه شوه سمسور خندا پر مخ ځای کې کېناستو ویل دومره هم تکړه شوې نه یې ما یوازې ستا د ځورولو لپاره څو ثانیې ساه بنده نیولې وه په دې کې جول څنګه دی زه تاسو ته وایم بیخي یې ځان مړ پړ کړو او بیا په زوره زوره یې ساه اخیستل پیل کړل یعنی یو سړی بیخي ځان مړ پړ کی نو بیا په زوره زوره ساه څنګه اخلي دا ډیره زیاته کمزوري ده یوه خبره دویمه دا ده چې لکه زما خیال دا دی چې دا سټیټسکوپ چې کوم دی که نه دا د انټرنل حرکت دپاره او د حرکت د نیچر احساس کوي نو په دې کې یوازې د زړه حرکت نه یا د جسم د نبض د حرکت احساس کیږي او د انسان انټنشنلی دومره مضبوط نه دی چې دی دا سټیټسکوپ چې کوم دی دا کور کی نه او دا یعنی دا ته نشي دغه کولی که نه نو داسې په دوه دریو پیراګرافونو کې نورو کې هم دا کیسه شته دی خو دا مې ولوسته صرف د دې دپاره سټډي سرکل وي د دې دپاره چې مونږ نیمګړتیاوې یا کم داسې قسم څیزونه هغه هم مخې ته راولو چې په هغې باندې هم خبره وشي داسې دی کې نور لږ ډېر څیزونه چې کوم دي هغه هم نور شته باید دوباره دا کله چاپ کیږي د ناول خو ډېر زیات خرڅیږي نو که دې ته پام وکړی شي چې یاره دا قسمه څیزونه هغه د نظر نه بیا وویستی شي یا خامخا د ډاکټر د نظر نه چې هغه په دې باندې ځکه دا بهرني خلک چې کله لولي نو بیا په هغې کې داسې قسم څیزونه ډېر کموتونه لګي ډېر کمزورې لګیږي د دې خبرو سره زه ګڼم چې عزیز الله کاروان د دې ناول په حواله باندې په دې ټیم کې چې ډېرو پښتنو باندې قرض دی په سکوت خبره وکړي وینا کړې شوه د نه صرف وکړه تر خپله حده خپل مدد هم وکړو او زما خپل خیال دی کې دا هم دی چې څنګه ما مخکې ورته اشاره وکړه چې دا باچا خان څېړنیز مرکز او د عوامي نیشنل ګوند د سره د ناستې پاستې اثر هم دی جرأت هم دی چې مونږ اول هم دلته دا سیمینار مقرر کړی و چې مذاکراتو کې د ولسمشر نشتون باید یو غټ سوال شي په دې باندې ولس هم خبره وکړي او په دې باندې د ولسمشر ټیم هم خبره وکړي او دا د ولسي بیانیې برخه هم وګرځېږي دلته په مخکې هم خبره شوې وه بیا په هم شوې ده د اسفندیار خان د بیان په ضمن کې په پروګرامونه هم شوي دي او زما په خیال د دویم کتاب مخکتنه یې هم دلته کیږي نو زه په دې حواله باندې یو ځل بیا ویاړم چې زمونږ دا ټاټوبې داسې قسم مسایلو ته رسا نظر لړي او زه په دې ویاړم چې دا نظر نه صرف رښتونی دی بلکې د ځمکني حقیقتونو اعتراف هم کوي او باید مونږ ټول د دې ملګري هم شو په ځای د دې چې مونږ په دې باندې خبره کوو د افغان انټلیجنشیا لخوا نه چې یاره سینیټر زاهد عوامي نیشنل پارټي پرېښوده او که پرې نه ښوده د قومي جرګې دپاره دا وشو هغه ونه شو دغه کیسه کیږي او په سکوت باندې خبره نه کیږي نو باید خبره وشي د کتاب په شکل کې وشي د بحث او مکالمې په شکل کې وشي او هغه د تاریخ برخه جوړ کړي شي دا د دې کتاب په حواله باندې تنقیدي نظر و که د چا څه پوښتنه وي
نو ډاکټر صاحب هم شته، لیکوال هم شته، مروت صاحب زموږ مشر هم شته. زه د خپلو خبرې دلته ختموم. ستاسو د توجه یو جهان مننه.